ملګرو سلامونه. د پښتو املا په دې برخه کې نن پر ځینې هغو کلمو خبرې کوو چې پښتو ژبه کې ولس اسانه جوړې کړي، خو زموږ ځینې د رسنیو کارمنان یا رسنوال یا لیکوال یې بې له دې چې ریښې ته پام وکړي په خپل سر ځینې سخت رستاړي ورسره یو ځای کوي او کلمې ترې جوړوي. نو د ځینې اسمونو او فعلونو نه جوړ اسمي یا فعلي صفتونه دلته روښانه کوو. مثلا زر دی، اسم دی زرګر ترې جوړ شوی. سوال دی، سوالګر ترې جوړ شوی. له یرغل، یرغلګر جوړ شوی. خو هرومرو تاسو رسنیو کې وینئ چې د یرغلګر په ځای یرغل کوونکی لیکي. یا له برید څه شی جوړ ده؟ بریدګر جوړ دی. خو لکه دا چې یرغل کوونکی لیکي، بریدګر هم برید کوونکی لیکي. دا زما په نظر ژبه سختوي. توري ډیر دي، ویل یې سخت دي. نو کله چې دا ډول کلمې سره مخ کیږو، پکار ده چې ژبې جوړښت ته پام وکړو. مثلا د یرغل کوونکي په ځای یرغلګر ووایو، د برید کوونکي په ځای څه ووایو؟ بریدګر ووایو. یعنې نورې هم همدغه ورته کلمې شته. مثلا نیوکه ده. 2-3 کاله مخکې ما د بل چا نه ده لیدلی، خو ما نیوکګر ولیکه. خو که څوک نیوکه کوونکی وایي ډېر اوږدېږي. له هغه نه نیوکګر اسانه او لنډ راځي. یو بل شي ته هم پام اړول پکار دي چې یو نیواک دی، بل نیوکه ده. نیواک چې استعمار ته وایي، استعمارګر ته پښتو کې موږ څه وایو؟ نیواکګر وایو. او نیوکه ده، نیوکه چې انتقاد ته وایي، منتقد ته څه وایو؟ نیوکګر. په پښتو کې یو ډېر کارېدونکی له کار نه جوړ شوی کارکوونکی دی. که د کارکوونکي په ځای کارمن ولیکم څومره لنډ راځي؟ ګورئ دلته کار ده، کار کې 3 توري دي. کوونکي کې څو توري دي؟ 6 توري دي. 1 2 3 4 5 6. خو من 2 توري شو، رستاړی شو. یعنی له هغه اصل کلمې نه رستاړی 2 چنده ده. دلته بیا ورسره څه نه څه لنډ یا ورسره یو شان ده. ځینې ملګري چې ژبې ته پام نه کوي سوچ کوي چې دا من د پارسي رستاړی ده، خو داسې نه ده. ډېرې ژبې دي چې خپلو کې رستاړي سره ګډ لري. مثلا موږ اردو یا هندي سره هم رستاړي ګډ لرو. یو چې زما وال یا والا په زړه ده. یا انګلیسي او فرانسوي ترمنځ ایک کیو، لکه موږ ډیپلوماټیک وایو. ډیپلوماټ وروسته آی سی چې ده د انګلیش رستاړی ده. خو فرانسویان آی کیو ای زما په نظر چې همدغسې لیکي. دا ډول ریښه یوناني او لاتیني ته رسیږي چې هغوی هم ورته رستاړی لري. خو څوک داسې نسي ویلی چې دا د فرانسوي رستاړی ده، د انګلیسي نه ده، یا د انګلیسي ده د فرانسوي نه ده. نو موږ ته پکار دي چې که پارسي کې یو رستاړی وي نو دا سوچ ونه کړو چې د همغو ده. زموږ هم ده. مثلا کارمن شو، موږ امدادمن رستاړي ډېر په خپله ژبه کې لرو. لکه ګیله ده، ګیلهمن ترې جوړ ده. واک ده، واکمن ترې جوړ دی. ځواک دی، ځواکمن ترې جوړ دی. عزت دی، عزتمن ترې جوړ دی. هنر دی، هنرمن ترې جوړ دی. ځینې وخت دا من رستاړی بیا پارسي کې مند ویل کېږي.
مثلا هغوی کارمن نه وایي، کارمند وایي، هنرمند وایي. پښتو کې نور په من سره دا ورته کلمې ختمیږي. هنرمند په هنرمند ختمېدو 3 کاله مخکې بیا ما یو لیکنه وکړه او د پخوانیو لیکوالو د اوسنیو مې دغه جملې او بیلګې سره یو ځای کړي. ومې ویل چې پخوا دا من په ځای من پښتو کې کارېده، خو وروسته من سوی دی. نو په کار ده چې هنرمند هم ولیکو، نه هنرمند. بل رستاړی د خور دی. مثلا دی سړی، څه ترې جوړېږي؟ سړی خور. حلال دی، حلال خور. مردار، مردار خور. خو دا خو زموږ ولس جوړ کړي دي، لیکوالو نه دي جوړ کړي. اوس چې خبره دغه د خوراک په هکله وي، ځینې خلک یوازې غوښه خوري، ځینې خلک هر څه خوري، ځینې خلک سابه یا سبزي خوري. نو رسنوال یا لیکوال دې په ځای چې له سابه نه سابه خور جوړ کړي، څه شی جوړوي؟ سابه خوړونکی. سابه خوړونکی یا سبزي خوړونکی. دلته ګورئ سمون، زه دلته یم، تاسو هم درس وایي ښه. دلته سابه خور څومره لنډ دی او که خوړونکی کو څومره اوږدیږي. یا غوښه خوړونکی، غوښه ده، غوښه خوړونکی څومره اوږدیږي. او که غوښه خوري کو څومره لنډ راځي. یا هر څه خوړونکی دی، که هر څه خوري کو څومره لنډ راځي. ځکه په کار ده چې دې کلمو کې چې اوس نوې خو نه دي، خو کمې کارول کېږي او د وخت په تېرېدو سره به ډېرېږي په دې چې له ورځې بلې انسان پرمختګ کوي، ورسره د خوړو مسله مهمه کېږي. په نوره نړۍ کې صحت ته ډېر پام کېږي، خو زموږ کم دی. نو بیا کله کله رسنیو کې به دا مضامین ډېرېږي چې سابه خور یا غوښخور یا هر څه خور کوم یو د صحت له پلوه ښېګڼې ډېرې لري. نو باید چې د خوړونکي په ځای خور ولیکو، ځکه چې د ولس په ژبه کې همدا شی شته. په پارسي کې به هم دا سبزي خور ویل کېږي یا ګوشخور ویل کېږي، خو دا معنا نه سوه چې خور د دوی سونه. زموږ هم ده، ام خور په ډول کاریږي، ام د خور، خو دلته خور سم دی. بل چې د سوشل میډیا یا خواله رسنیو ته چې انګلیسي کې یوزر او فالوور وایي، پښتو کې ورته څارن او کارن ډېر اسان او لنډې کلمې دي. خو ځینې ملګري ورته د خواله رسنیو کارونکي یا څارونکي وایي، ځینې خو ان کارکوونکي هم بولي. کارکوونکی هغه کس دی چې د فیسبوک کارمند دی، یعنی دفتر کې کار کوي. خو زه ورته چې فیسبوک کارو، زه ورته کارن یو. ګورئ خیری ده، څه ترې جوړ شوی؟ خیرن. ژاولې دي، ژاولن ترې جوړ دی. زموږ لهجه کې ژاولن هغه کس ته وایي چې هسې لانجې لټوي، خبرې کوي، څوک یې سم په خبره هم نه پوهېږي. لکه تور دی، تورن ترې جوړ دی، یو سړی چې په څه شي تور سوی وي. نو یوز چې کار یا کارولو ته وایي، یوز یعنی کار یا کارول. کار، کارن. کارن معنا یوزر. فالو څارلو ته وایي یا څار. څه ترې جوړېدل پکار دي؟ څارن. څارونکی، کارونکی خبره اوږدوي، دا لنډ راځي. کارن مفرد او جمع یې دواړه یو شی دي. خو اوښت پیر کې که مفرد و وایي کارن وویل، او که جمع و دریو کارنو وویل.
کارن یې بیا ښځینه راځي. څارن څارنو. څارن هم همغه کلمه ده چې مفرده او جمع یو ډول دی، خو اوښتپېر کې وایم څارن وویل، څارنو وویل. نو دغه شیان هیله ده چې ستاسو په یاد پاتې وي، ځکه چې د ټکنالوژۍ زمانه ده، انسان ته یوه شیبه هم ارزښت لري. او که د کارن په ځای کارونکی لیکو یا د څارن په ځای څارونکی لیکو، هم وخت یو شیبه ورسره اضافه کیږي او هم ورسره که کاغذ کې چاپیږي مصرف ډیر راځي او هم ژبه ورسره اوږدیږي.